کوي او بیا خلک زی پاسي دا موږ مکالمه کوو د یو بل سره یو بل ځان پوه کولو کوشش کوو نو دا خبرې به موږ کوو او د چا چې هم د دې په حواله سره بیا په اخر کې سوال یا د ځان سره نوٹ کړي یا څوک په دې باندې کمنټ کول غواړي یا څه هم په ذهن کې چې د سم خبره راشي هغه وي او دا کوم ګیدرینګ چې نن دی دا کوم خلک راغونډه چې دا ډېره عجیبه ده دې کې ډایورسټي ډېره زیاته په دې ده چې دې کې ځوانان هم دي زلمي هم دي ماشومان هم دي او د استاد صاحب په شان کې استاد صاحب دغه جذبه چې ده ما چې استاد صاحب کله را تقریر کوم ما ته د غني خان هغه شعر یادېده چې زر ځوانۍ درنه لوګی شه څومره مستې بوډاتوب دی نو دا دغه جذبې دي دغه تان دي جذبې چې دي هغه دې تل هم داسې وي دا ونه چې دا په دغه نوعیت باندې زلمي پکې هم ناست دي او د هغې دپاره به خصوصا دغه خبرې زیات مشران چې په پارټۍ کې ډېر وخت شوی دی هغه په دغه کیسه باندې چې د هغوی سر خلاص دی هغه په دې خبره باندې پوهېږي د دې سټډي سرکل موضوع ده واک او اختیار یا اختیار او امن ومونږ دا ټکي عام معنو کې چې د استعمالوو ومونږ اورو خو د بده مرغه دلته چې موږ په کوم ډاورین کې ژوند کوو یا په کوم خاوره باندې اوسېږو یا د کوم چوکاټ لاندې چې ژوند کوو نو هلته کې مسلې دا دي چې ډېرې لفظونو خپلې معنې بېللې دي او چې کله لفظونو معنې ووایي ساینس وایي چې د لفظونو نه معنې ووتې ځکه د خلکو نه جامې ووتې لفظونو چې کله خپلې معنې وویني نو بیا د هغې معنې چې دی هغه ډېرې زیاتې خرابې شي خلک په هغې باندې هغه شانتې نه پوهېږي نو د اختیار خبره مهران وزیر صاحب تاسو ته کېښوده زه یې لکه نوره هڅانومه اختیار یا امن څه ته وایي امن دې ته نه وایي چې باچا خان بابا د فلسفې ته نږدې چې موږ د هغه په دغه ماډل په دې باندې اپلای کوو نو امن چېرته هم دې ته نه وایي د جنګ نشوالي ته صرف امن نه وایي د جنګ دغه صورتحال لکه کوم چې جنګ وي بمونه وي دماکې وي یو خو دغه یو د جنګ نور شکلونه دي هغه نور شکلونه د جنګونو داسې وي چې هغه په دې ټولنه کې موجود وي خو په نظر نه راځي موږ یې ایلي نه یا موږ په دانسته توګه په شعوري یا په لاشعوري توګه چې دی هغه شیزونه چې دي هغه منلي وي موږ د هغې منونکي شوي او موږ ته په هغې کې هغه تشدد او هغه جنګ چې دی هغه شانتې نه ښکاري دا نن چې کوم یون کونسل باندې زه ولاړ یم زما په خیال دا د سواته په دې 200 کلو کې دا واحد کلی دی چې دلته مسافر ډېر کم وي همداسې ده که نه دا واحد هغه کلی دی چې دې کې مسافر د ټول که تاسو د سوات نور کلي ګورئ هغې کې به هر دویم کور دی یو مسافر دوه مسافر څوک سعودي کې څوک په دوبۍ کې څوک په کوټه کې د پولې په کانونو کې څوک لاهور کې څوک چېرته او ټول عمر یې همداسې په مسافرو کې تېر شي اکثر خو پکې داسې هم وي چې د خپل مور او پلار هغه شکل هم ونه ویني هغه چې راځي نو دلته یا مور مړی یا پلار مړي هغه ستلي ته راشي د سلامپور کلی چې دی په دغه حوالې سره یا د ټول یونین کونسل د دې دا نوعیت ولې بدل دی د واک او د امن دغه خبره چې ده هغه دلته کې ډېره زیاته په اسانه باندې ایکسپلین کېدی شي تعریف صاحب همداسې ده باچا خان بابا چې کله اصلاح وفاغه نه تحریک جوړ کړو نو د هغې نه مخکې هغه ډېره موده په دې خبره باندې سوچ کوو چې د دې خلکو مسلې څه دي موږ چې کله دا خبره کوو دا ټکي تاسو ډېر عام اورئ چې عدم تشدد فلسفه ده عدم تشدد دا دی عدم تشدد دا دی خو د دې ټکو په معنی باندې چې دې ځان پوه کول ضروري دي تشدد مطلب عام تشدد کوم ته چې وایلنس وایي یا مستقیم تشدد یا ډایرکټ وایلنس هغه خو داسې یو تشدد دی داسې شکل دی چې په دې نړۍ کې به یو هم داسې انسان نه چې دغه تشدد خوښوي څوک په سپېړهوال څوک خوښوي څوک د ټوپک ډز چې دی خوښوي څوک د تشدد دا بل شکل چې دی هغې ته موږ سټرکچر وایلنس وایو یا ساختیاتي تشدد دغه تشدد د ټولو نه خطرناک تشدد شکل دی او هغه څنګه دی لکه د مثال په طور پښتانه کله چې ایسټ انډیا کمپنۍ دلته راځي په سلونو خلک راځي او په لکونو خلک غلامان وي په سلونو خلک راغلي که نه په زرګونو خلک په سلونو خلک راغلي او په لکونو خلک د هغې ټول غلامان ټول هندوستان چې دی هغه دې وناسو وجه څه وه کله چې هم داسې استعماري ښکېلاک راځي او نور وطنونه قبضوي په تاریخ کې موږ وګورو نو هغې لومړنی کار څه کوي د دغه خلکو اقتصاد ختموي اوس اقتصاد چې ختموي چې اقتصاد ختم شي سړی غریب شي نو غریبي په خپله د ټولو نه لوی تشدد دی غریبي د ټولو نه لوی تشدد چې دی هغه غریبي ده جهالت د ټولو نه لوی تشدد دی نو د تشدد دغه شکلونه چې دي
چې دا اختلاف راغی. په دې کې بیا موږ ګورو چې اقتصاد چې ایسټ انډیا کپ کې دلته د خلکو له اقتصاد اخلي نو د هغې طریقه والا څومره عجیبه دي چې د دغه وطن خلکو ته د دې هنرونه سپک کا هنرونه سپک شي ورته. لکه مثال په طور موږ مختلف کې عام روایت کې یو چې دا پلان کې سړی نایي دی، دا ډم دی، دا شاخیل دی، دا زرګر دی، دا انګر دی، دا دی، او بیا تاسو ګورئ دې ته به موږ نسبي شکل ورکړی دی که نه، دا خو هنرونه دي. نو دا د تشدد یو بل شکل دی چې ته د چا د کار کسب په شکل کې د هغې په بانه باندې د هغه تضحیق کې هغه د هغې حیثیت نه منې، د هغه دغه کنټریبیوشن چې دی هغې ته ته ځای نه ورکې. د مثال په طور باندې د نن نسل کاله مخکې زه تاسو ته یو ډېر ساده مثال درکوم. فیصل آباد چې کوم دی لایلپور چې ورته موږ وایو د پاکستان غټ ښار دی، اوس ورته مانچسټر پاکستان هم وایي. د دغه ټول خلک چې دي هغې به د کډو کار کوو. لکه سلامپور کې چې خلک کوي دا ډېر د ویاړ او فخر خبره ده، دا ډېر په ویاړ کوي چې دغه خلکو فیصل آباد دغه خلکو دا کار کوو په کډو په لاسونو په خپو باندې و دا هنر کېده، اوس هم کېږي ماډل شته. ژوند چې میکنایز شو په شلمه پېړۍ په آخر کې نو چې ژوند میکنایز شو مشینونو ته شی زور واوښتو نو فیصل آباد نن د ټیکسټایل انډسټرۍ د دنیا د ټولو نه غټ ښار دی. خو که شاته موږ وګورو 100 کاله مخکې موږ دا خبره کوو چې د فیصل آباد ټول خلک جولاګان وو. همداسې ده که نه؟ دا خبره چې زه د سلامپور په حوالې سره کوم ما خبره د دې نه شروع کړه چې دلته د مسافر کم ولې د مسافر کم ځکه دي چې دلته د خلکو ته د اقتصاد مسله دومره نشته، دلته دغه تشدد شتون نه لري، غریبي شتون نه لري، خلک د خپل کار روزګار سره تړلی شوي دي او چې دا تړلی شوي دي نو په دغه شکل کې چې بیا موږ د خدای خدمتګار تحریک ته ګورو د هغې ټول تاریخ تاسو روانی د تپې صدر د یونین کونسل صدر د ضلعو په صدر کې د باچا خان بابا سره د عام خلکو د هغې کار دا چې د خلکو نه دغه تشدد چې دی هغه ختم کړي او دې خلکو ته چې دی د هغې حیثیت ورکړي. نو د تپې سالار به چې دی هغه به د کلي نایب یا به د هغه کلي چې دی چمیار یا تاسو ګورئ نن هم موږ چې د چارسدي دا سپلۍ ګورو که نه چارسدي سپلۍ برانډ دی که نه سره د دې چې دا د پښتنو په ټولو کلو کې جوړېږي هر ځای کې چمیاران خو د باچا خان بابا اثر په اشنغر کې ډېر نو هغه خلک د خپل کار روزګار سره تړلی پاتې شو او هغوی هغه چمیاري پرې نه ښوده. نو اوس برانډ دی که نه دی؟ دومره غټ برانډ دی چې هغه کم کاروبار چې دی هغه چې جوړوي یوازې د هغه کار نه دی، دا څوک چې ټرانسفر کوي، څوک چې د چمړې کاروبار کوي، څوک چې هغه ریفاین کوي او څوک چې خرڅوي، څومره ډېر شي خلک د دې روزګار سره وابسته دی. نو د دې سره اقتصاد چې دی هغه پتلی کېږي. د تشدد دغه شکل نو د باچا خان بابا ټوله مبارزه د سټرکچرل وایلنس په بنیاد باندې وه او په هغې کې دا وه چې صنفي امتیاز لکه موږ عام ټولنه کې ګورو ښځو ته واک اختیار د دې دومره حق نه وي، خلک په مطلب د په جایداد کې نه شاملوي، چا پې سکولونه بند کړي، څوک پې څه کوي، څوک پې د واده او کوژدن د هغې په رضا باندې نه کېږي. دا د وایلنس یو بل شکل دی، یعنې چې ته یو انسان ته په دې حق نه ورکړې چې د هغې جنډر ستا نه بدل دی. دا د تشدد یو بل شکل دی. باچا خان بابا که تاسو ګورئ باچا خان بابا د نن 100 کاله مخکې خپل ښځې ته د لغري په غاړه باندې وایي که چېرته زه مړ شم ته بل واده کولی شي. دا څومره ګرانه خبره ده، دا نن هم څوک نشي کولی. هغه د هغې مطلب دا دی چې هغه دې ته وایلنس وي، دې ته تشدد وي چې د چا نه د جنډر په بنیاد باندې د جنس په بنیاد باندې د سن په بنیاد باندې چې نفرت نشي کېدی. بیا تاسو دغه تسلسل چې ګورئ په عوامي نیشنل پارټي کې زما په خیال چې عوامي نیشنل پارټي چې دا یا خدای خدمتګار تحریک دا د پاکستان په ټولو سیاسي تنظیمونو کې واحد هغه تنظیم دی چې په دې کې د زنانو جدا ویل نشته. دلته که زنانه مو سره سیاست کوي او کړي دي د ګمنسي مور بیبي یا د هغې وروستو چې یو تسلسل روان دی هغه هم په دغه تنظیمونو کې شامل وي. د هغې لپاره جدا تنظیم نه تاسو اورېدلي پیپلز پارټي خواتین وینګ، جماعت اسلامي خواتین وینګ، مسلم لیگ خواتین وینګ. تاسو به چېرته دا خبره نه اورېدلې چې عوامي نیشنل پارټي خواتین وینګ چېرته مو اورېدلی دی؟ نه دی. یعنې دا موږ په شعوري توګه کوو چې ښځه چې ده یا زنانه چې ده هغه هم د سړي سره برابر حیثیت لري، د هغې جدا تشخص نه. دا د باچا خان بابا د فکر خبره ده، هغه دا تشدد ګاڼه چې دا هغه په هغه کې نه شاملول، په سیاست کې نه شاملول، په فکر کې نه شاملول، د هغې ته تعلیم حق نه ورکول، په جایداد کې برخه نه ورکول، دا د تشدد یو شکل هغه ګاڼه. نو دغه خبره چې بیا مخکې ته راځي د باچا خان بابا د امن تصور څنګه و، د امن تصور نه څنګه چې د باچا خان بابا دغه تصور هم بدلو، د امن تصور هم بدلو.
امن باچا خان بابا پنیز هغه امن دی ته وایي چې یو انساني ټولنه په انفرادي توګه یا په ټولنیز توګه دغه انسانان چې په ټولنه کې اوسېږي هغه په معاشي توګه په اقتصادي توګه په نفسیاتي توګه په ټولنیزه توګه په هر لحاظ سره چې هغې ته سکون وي هغې ته ارام وي که تا سره مطلب د ژوند کې اقتصاد ښیي خو چې تا ذهني سکون نه وي تا باندې یره وي ترهه وي چې دغلته نه کس راغی دغلته نه راغی څوک مې مړ نه کړي تا ته د تحفظ احساس نه وي دا په خپله باندې بدامني ده که ستا اقتصاد نه وي ستا په اقتصاد کې چې دی برخه نه وي دا په خپله باندې بېامني ده او د دغه بېامنۍ اوس د دغه بدامني لکه څنګه چې میران صاحب وایي چې دا بدامني چې دی دا یو مستقل عمل نه دی یعنې دا دغه امن چې ټولنی شوی دی د هغې په نتیجه کې چې کوم یو شکل راغلی دی دغه شکل ته موږ بدامني ویو او دا مطلب دی دا هیومن میډ د انسانانو چې تاسو دپاره جوړ کړی دی اوس د دغه بدامنۍ د ختمولو دپاره لارې چارې څه کیدی شي لکه چې امن راشي بیا به د اختیار خبره راځي نو دغه لارې چارې چې دی هغه ډېره ساده خبره ده چې د عدم تشدد د لارې سیاست کول و سیاست کول عام خبره ده ته وختي ما به ووایي چې د لفظونو نه معنی تولی شوي دي یا معنی ترې اخیستی شوي دي د سیاست معنی موږ خلک څنګه کوي په عام روزمره کې چې مطلب د دا ګنډکپي ده یا دا چاته بد رد ویل دي یا دا د چا سره دوکه کول دي یعنې دا د دې نه هغه معنی ترولی شوي دي سیاست یو ډېره مقدسه فریضه ده د سیاست نه بغیر موږ د واک اختیار او د امن خبره د سره کولی نه شو خو د هغې نوعیت به څه وي هغه به د عدم تشدد لاره وي د عدم تشدد زورورتیا څنګه ده د عدم تشدد زورورتیا په دې کې ده که تاسو وګورئ په دې نهمه مای باندې چې کومه واقعه وشوه موږ وکتل مطلب کتابونو کتو ته ضرورت نشته یو دوه میاشتنۍ مخکینۍ خبره ده پوره 2 میاشتې وشوې همداسې ده که نه دغه خلک که جنون سیاسي خلک وي شعور یې لرلی پوهه یې لرلی او په دې باندې پوهېدلی چې سیاست خلک څنګه کوي نو دوی د دې دومره او دا دوی دا سټرنټ هم جنون وي په رښتیا وي په خلکو کې ځېلی وي او دا خلک د عدم تشدد د لارې چې دی سړکونه او دې ته راوتې وي درنې وي نو ریاست سره د تشدد جواز او نو ګوره تشدد ختمول داسې پاورفل ریاستونو ته د یو منټ کار هم نه وي ځکه چې هغې ته مارل اتارټي وبیلې چې کله ته مارل اتارټي وبیلې اخلاقي جواز چې ورته موږ وایو کله چې اخلاقي جواز هغې وبیله نو په 8مه مای او په 9مه مای کې د دغه یوې ورځ سره فرق په بنیاد باندې هغه ټوله قصه چې بدله شوه که نه شوه دا د دې یو مثال دی یو ډېر ژوندی مثال دی چې موږ ګورو که دغه مبارزه چېرته د عدم تشدد د لارې وی یا د سیاست د لارې څه ده چې جنون سیاست وایي نو هېڅ چا هغې ته څه نشي ویلی خو ریاست په دې خبرو باندې پوهېدل خلک څنګه په تشدد ور واړول او په 2 منټو کې ټوله قصه څه شوه راغونډه شوه که نه شوه همداسې ده که نه نو د دې نه دا ثابتېږي چې د عدم تشدد دا کومه لار چې ده دا څومره زوروره ده په دې کې څومره زور دی په دې کې څومره طاقت دی دا خلک د دغه خپل طاقت نه خبر نه دي نو باچا خان بابا هم د دغه فکر د لارې چې دی د امن د خوشحالۍ او د اقتصاد د پیاوړي کولو د دې خبره کوله او دغه خبره چې ده هغه دومره کوټلې دي دومره د دې دومره کوټلې مثالونه دي چې کله موږ تاریخ په اوږدو کې چې دا شیزونه ګورو نو هغه سړی ورته حیران شي چې زه کله هم باچا خان بابا مبارک نوی کتاب ګورم نو په ذهن کې مې دا سوچ چې یار دا په یو کریټیکل انداز کتل غواړي چې په دې کې څه خبره راوباسو خو د هرې نوې مطالعې سره د هغه قد نور لوړېږي نور زیاتېږي نوې نوې خبرې چې دی هغه پرې راوځي نو نورې خبرې په تاسو سره خادم حسین صاحب وکړي او هم دومره پوره د چا په ذهن کې څه سوال وي په دغه حوالې سره نو هغه بیا په آخر مهرباني